د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون د جلال آباد ښار په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په موخه څارنه ترسره کړه. د بیو د کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون مسؤلین د ښار په بېلابېلو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکو د بیو څارنې پر مهال وویل هغه کسان چې د خوراکي توکو په بیو کې غیر قانوني لوړوالی راولي او یا احتکار کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا چې زمونږ یاد کمیسیون ملګري ساحې ته او د ښار ته ولسوالۍ ته وځو د توکو د اجناسو د خدماتو د دې د نرخونو نه دوامداره څارنه او نظارت کوو. نو په همدغه برخه کې موږ د خوراکي توکو او د داسې نورو توکو په هکله نرخنامې توضیح کړي دي. هغه ټولو هټیوالو ته رسېدلي دي. نو هغه هټیوال چې هغوی د ورکړل شوې نرخنامې نه سرغړونه کوي او په لوړه بیه باندې خپل توکي پلوري نو هغوی موږ قانوني چلند ورسره کوو، هغوی مهرلا کوي. بل لور ته د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د بیو له کنټروله هرکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې په بازارونو کې د نرخونو څارنه نوره هم جدي کړي. احتکار کمیسیون لخوا غوښتنه کوو چې راشي او هره ورځ د ورځ په ورځ باندې د ښار څخه کتنه وکړي او دغه نرخونه کنټرول کړي. ځکه درته ووایم په 1200 روپۍ باندې غوړې دي، 1500 روپۍ وړه دي. دا چې د دې کره کتنه نه په دې باندې ورځ ته ورځ جګېږي، ورځ ته ورځ دا نرخونه جګېږي، دا مخکته نه راځي. الان کې لارې نه بندې شوي دي او نه کوم داسې بدلون راغلی دی چې نرخونه باید لوړ شي. خو اما زموږ تجاران چې دی سر به خوده چې د نرخونه ګرانوي، دغه یو ډول ظلم دی د خپل ولس سره. دغه کم کمیسیون چې جوړ شوی د نرخونو په رابطه باندې باید په ښار کې او په اطرافو کې چې د جدي څارنه وکړي د نرخونو څخه. بل لور ته سوداګر هټیوال وایي هڅه کوي تر خپلې وسې پورې له ولسونو سره همکاري وکړي. دلته په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې چې کوم کمیسیونونه دی موږ کمیسیون سره همکار یاستو. انشاءالله چې موږ کوشش کوو، زموږ ولس غریب دی، ولس سره همکار یاستو. کوشش کوو چې داسې نرخونه وي چې ولس اواز پورته نه شي او چې کمیسیون کوم ریټ تعینوي هغه ریټ به انشاءالله چې تطبیقیږي په بازار کې. د رخصانۍ هم کوشش کوو چې خپل نرخونه ثابت وساتو او دې نه مرزان ورکړو ځکه چې د روژې مبارک میاشت د مشتریان او زموږ وطنداران لکه موږ نه راځي. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې ورکړل شوې نرخنامې څخه د سرغړونکو هټیوالو د پېژندلو برخه کې ورسره همکاري وکړي څو د بازارونو بیې تر کنټرول لاندې وساتل شي.